دا راته ووایه چې د ده قصور څه و لکه دې په څه خبر وژلی دی؟ د دې قصور تاسو د مالي والا نه تپوس وکئ چې د دې ماشوم قصور څه و د دې جهانګیر خان د هغې هېڅ قصور هم نه و نه په محله کې د چا سره جنګ جګړه نه ښه نه بد خپل د هغوی څه به خپل کور ته به راتو خپل کور ته به تو خپل روټۍ موټۍ کپړې مپړې به بدلې کړې لاړ وبه وتو خپل کاروبار ته د کاروبار نه خپل دفتر ته د جهانګیر عمر څومره و؟ 22 سال د 20 کالو او واده دې لکه څومره عمر یې کړی؟ واده د هغه دغه سال و د 18 سال و چې واده یې کړی دی. او سبق مو کوي؟ نه سبق مې پکې لږ ویلی او د 4-5 پورې نورې نه دی ویلی. نو د ورځې به لکه معمول څه و لکه څه ټایم به کور ته راتلو بیا به هغې نه بعد څه څه کول هغه مکمل تفصیل؟ بعد به تو به ناګوري ته خپل کاروبار به یې کوه بیا به راغې کور کې به روټۍ موټۍ وخوړه کپړې به یې بدلې کړلې لاړ به پلکناز دفتر ته. څه چې دفتر و؟ د ایم پی. دوی په عوامي نیشنل پارټۍ کې وو؟ جی جی. نو دا راته ووایه کله چې د دغه ورځ وه په کومه ورځ چې دی شهید کړی شوی و څنګه خبر شوې څه ول څه ټایم و هغه مکمل لږ ووایه. چې څه وخت کې ډزې شولې نو ما د خپل کشر زوی ته فون وکړو. ټایم څه و هغه وخت؟ پونې 1 بجه شپې. د شپې چې کوم وخت کې ډزې شوې ما د خپل کشر زوی ته فون وکړو چې ته چېرته یې چې په لاره یې نو لکه اوس مه راځه ښکته حالات خراب دي او دغه د ډزې مزې کېږي نو اوس لکه ته مه راځه چې کله دغه شي نو زه بیا تا ته ووایم. په دې کې چې دا ډزې ختمې شولې او زه ګیلرۍ ته لاړم خپلې د پلیټ ګیلرۍ ته زه لاړلم نو 2 کسان په موټر سایکل باندې الپلا طرف ته لاړلله. صحیح ده. بیا چې په موږ پسې پړوسیان ټول راووتل دروازه یې وټکوله چې ما ته ته راشه ښکته جهانګیر لګېدل دی چې زه څنګه په دیوال ورکاره شم زه بېهوشه شم ما پس راوغورځېدم. دې سره بیا دوست ښځه یې کېناستله پلکنازه پورې بوتو پلکناز نه بعد بیا چې دغه د هلته نه کسانو بوتل د هسپتال ته. دې نه مخکې ما ته پته نه وه ما ته به یې نه وایو د هغې ماشوم ورور چې و هغه بېهوشه و په روډ باندې په هسپتال مخکې ده. زما د بچو هېڅ قصور نشته په محله کې لاړ شئ د لوی نه د ماشوم نه د زنانه نه هر چا نه تپوس وکئ نه د چا څه جنګ جګړه نه د چا څه پالتو د هغه هېڅ هم نه. زه په انمومس کې د 17 سال نه اوسېږم زما پلیټ 303 پلیټ نمبر دی دغه پلیټ کې څوک هم نه و پیله مونږ اوسېدلو پیله کور پکې زمونږ و د هغې نه بعد پکې بیا نور خلک راغلی دی. دې ورځو کې خپل کور ته تاله والې ده زه د خپل کور نه په دې سوري زړه باندې در په در شمه وړو ماشومانو سره زه به زده کوم زه نوري سم نه غواړم زما د بچي قاتلان دي ګرفتار شي. اوس ته د هغو نه دا غوښتنه کوې چې د قاتلان کوم چې په آزاد مړ ګرځي هغه د ګرفتار کړی شي؟ بلکل زه چې زما د زوی قاتلان بلکل آزاد ګرځي ولې زه په دې باندې خفه یم چې زما د بچي نه لاس خطا نه خپل خطا نه د چا څه ظلم کړی نه د چا څه زیاتې کړی زما سره دا زیاتې وشو. ما د یو بوډا 100 سال سړي سره پوهنتون تېر کړو خپلو 2 بچو سره. زه زما دنیا زما زندگی زما هر څه تباه شو. کتونکو دې وخت زموږ سره د جهانګیر کور والا ناست د هغو سره خبر کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایئ چې ستاسو څومره موده مخکې واده شوی و؟ زموږ 5م کال اوس شروع شوی دی. ستاسو څومره بچي دي؟ زما 3 بچي دي. دا یو ماشوم دی اوس؟ دا یو ماشوم اوس شو دی پلار 40 او دا اوس پیدا شو. او د یو دا لور ده ستاسو یوه بله ده؟ جی. نو دا واړه تپوس نه کوي چې زموږ بابا کوم دی یا داسې خبره کوي؟ او دا ماشومه راځي دا هم تپوس کوي او بل هم تپوس کوي ګرځي. اوس هم تصویرونه یې راغستي وو ما ته وایي پاپا چېرته دی. زه د ان پي مشرانو ته دا فریاد کوم چې زما د خاوند قاتلان ونیسئ موږ له انصاف راکړئ. زما د ماشومانو څه قصور و چې دومره غټ ظلم زموږ سره کړی دی او زما خاوند ان پي دپاره خپل ځان ورکړی دی پښتونخوا دپاره. د پښتونخوا مشرانو ته زما دغه فریاد دی زما ماشومانو له انصاف ورکړي. یوه پېغله جنۍ کتونکو کوم چې له اوس د 100 کالو ده اخر دا به دا ژوند څنګه تېروي دا پېغله به اخر د خپلو ماشومانو ته جواب څه ورکوي کله چې دا ماشومان
دې نه تپوس کوي چې مور زموږ پلار چېرته دی. نو اخر دغه جواب ورکول دا ډېر ګران جواب به کله به چې دا پیغله خپل دې ماشومانو له ورکوي. دغه رنګې د دې مشرانو فرض جوړېږي چې تر څو دونه کېږي د دې قاتلانو د ګرفتارۍ لپاره عملي ګامونه پورته کړي او یوازې نارې جلسې جلوسونه نه، یوازې مظاهرې نه، بلکې کوټلي ګامونه پورته کړي او د کراچۍ په سړکونو چې دا پښتانه مړه پراته وي او دغه رنګې عام ولس مړه پراته وي او ټولو خلکو ته معلومات دي چې دا کم خلک د دې عملیاتو ذمهداران دي، پکار ده چې هغه ګرفتار شي. ښه خور دا راته ووایه چې ماشومان چې کله تا نه تپوس کوي چې بابا چېرته دی، جواب نه ته څه ورکوې بیا؟ زه به دکه وایم چې پاپا راځي اوس یا کلي ته تل دی یا به وایم چې ګاډۍ راولي اوس. دو دکه وایي چې مونږه بوځئ چېرته، نو پاپا یې نشته دی نو زه یې چا ته ووایم چې بوځي. زما د خاوند انصاف وکړئ بس. فنویار ولی صاحب او شاه سید صاحب ته زما دا درخواست دی. دې نه علاوه هم چې ان پي کم سربراہ دي هغو ته هم زما درخواست دی چې زما د وړو څه انصاف وکړي. زه د دونه څه بیک څه دغه نه غواړم چې ماله د خوړلو څکلو له راکړئ، خو زما صرف دومره دغه کې چې زما د خاوند قاتلان سره یې هم ګرځي چې دو ونیسي. ماله هېڅ هم نه دي په کار د دونه. دا راته ووایه چې د ده قصور څه و، لکه دې په څه خبر وژلی دی؟ د دې قصور تاسو د مالي والا نه تپوس وکئ چې د دې ماشوم قصور څه و د دې جهانګیر خان. د هغې هېڅ قصور هم نه و، نه په ماله کې د چا څه جنګ جګړه نه ښه نه بد. خپل د هغوی څه به خپل کور ته به راتو، خپل کور ته به تو، خپل روټۍ موټۍ کپړې مپړې به بدلې کړې لاړ وبه وتو خپل کاروبار ته، د کاروبار نه خپل دفتر ته. د جهانګیر عمر څومره و؟ 22 سال. د 20 کالو. او واده دې لکه څومره عمر یې کړی و؟ واده د هغه دغه سال و، د 18 سال و چې واده یې کړی دی. او سبق هم هغې وي؟ نه سبق مې پکې لږ ویلی او د 4-5 پورې نورې نه دی ویلی. نو د ورځې به لکه معمول څه و، لکه څه ټایم به کور ته راتلو او بیا به هغې نه بعد څه کول هغه مکمل تفصیل؟ بعد به تو به ناګوري ته خپل کاروبار به یې کوه، بیا به راغې کور کې به روټۍ موټۍ وخوړه، کپړې به یې بدلې کړلې، لاړ به پلکناز دفتر ته. چې دفتر پورې بوتو پلکناز نه بعد بیا چې دغه د هلته نه کسانو بوتل د هسپتال ته. دې نه مخکې ما ته پته نه وه، ما ته به یې نه وایو. د هغې ماشوم ورور چې و هغه بېهوشه و په روډ باندې په هسپتال مخ وکړه. زما د بچو هېڅ قصور نشته، په ماله کې لاړ شئ د لوی نه د ماشوم نه د زنانه نه هر چا نه تپوس وکئ، نه د چا څه جنګ جګړه نه د چا څه پالتو د هغه هېڅ هم نه. زه په نممز کې د 17 سال نه اوسېږم، زما پلیټ 303 پلیټ نمبر دی. دغه پلیټ کې څوک هم نه و، پیله مونږ اوسېدلو، پیله کور پکې زمونږ و، د هغې نه بعد پکې بیا نور خلک راغلی دی. په دې ورځو کې خپل کور ته تاله والې ده، زه د خپل کور نه په دې سوري زړه باندې در په در شومه وړو ماشومانو سره. زه به زده کوم، زه نوري سم نه غواړم زما د بچي قاتلان دي ګرفتار شي. خان اوس ته دا غونه دا غوښتنه کوي چې دا قاتلان کوم چې پاپا چېرته دی. زه د ان پي مشرانو ته دا فریاد کوم چې زما د خاوند قاتلان ونیسئ، موږ له انصاف راکړئ. زما د ماشومانو څه قصور و چې دومره غټ ظلم زموږ سره کړی دی، او زما خاوند ان پي دپاره خپل ځان ورکړی دی، پښتونخوا دپاره. د پښتونخوا مشرانو ته زما دغه فریاد دی، زما ماشومانو له انصاف ورکړي. یوه پیغله جنۍ کتونکو کوم چې له اوس د شلو کالو ده، اخر دا به دا ژوند څنګه تېروي، دا پیغله به اخر د خپلو ماشومانو ته جواب څه ورکوي کله چې دا ماشومان دې نه تپوس کوي چې مور زموږ پلار چېرته دی. نو اخر دغه جواب ورکول دا ډېر ګران جواب به کله به چې دا پیغله خپل دې ماشومانو له ورکوي. دغه رنګې د دې مشرانو فرض جوړېږي چې تر څو دونه کېږي د دې قاتلانو د ګرفتارۍ لپاره عملي ګامونه پورته کړي او یوازې نارې جلسې جلوسونه نه، یوازې مظاهرې نه، بلکې کوټلي ګامونه پورته کړي او د کراچۍ په سړکونو چې دا پښتانه مړه پراته وي او دغه رنګې عام ولس مړه پراته وي او ټولو خلکو ته معلومات دي چې دا کم آزاد مړ ګرځي هغه د ګرفتار کړی شي. بلکل چې زما د زوی قاتلان بلکل آزاد ګرځي. ولې زه په دې باندې خفه یم چې زما د بچي نه لاس خطا نه خپل خطا، نه د چا څه ظلم کړی، نه د چا څه زیاتې کړی. زما سره دا زیاتې وشو، ما د یو بوډا 100 سال سړي سره پوهنتون تېر کړو،
خپلو دوو بچو سره زه زما دنیا زما زندګي زما هر څه تباه شو. کتونکو دې وخت زموږ سره د جهانګیر کور وړی ناست دی، د هغوی سره خبر کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایئ چې ستاسو څومره موده مخکې واده شوی و؟ زموږ 5م کال اوس شروع شوی دی. ستاسو څومره بچي دي؟ زما 3 بچي دي. دا یو ماشوم دی اوس؟ دا یو ماشوم اوس شو دی، پلار 40 مې و، دا اوس پیدا شو. او د یو دا لور د ستاسو یوه بله ده؟ جی. نو دا واړه تپوس نه کوي چې زموږ بابا کم دی یا داسې خبره کوي؟ او دا ماشومه راځي دا هم تپوس کوي، بل هم تپوس کوي، ګرځي. اوس هم تصویرونه یې راغستي وو، ما ته وایي د MP. دوی په عوامي نېشنل پارټۍ کې وو؟ جی جی. نو دا راته ووایه کله چې د دغه ورځ وه، دا په کومه ورځ چې دی شهید کړی شوی و، څنګه خبر شوې؟ څه ټایم و؟ هغه مکمل لږ ووایه. چې څه وخت کې ډزې شولې نو ما د خپل کشر زوی ته فون وکړو. ټایم څه و هغه وخت؟ پون 1 بجه شپې. د شپې. چې کوم وخت کې ډزې شوې ما د خپل کشر زوی ته فون وکړو چې ته چېرته یې؟ چې په لاره یې نو لکه اوس مه راځه، ښکته حالات خراب دي او دغه د ډزې مزې کېږي نو اوس لکه ته مه راځه. چې کله دغه شي نو زه بیا تا ته ووایم. په دې کې چې دا ډزې ختمې شولې او زه ګیلرۍ ته لاړم، خپلې د پلیټ ګیلرۍ ته زه لاړلم. نو 2 کسان په موټر سایکل باندې الپلا طرف ته لاړلل. صحیح ده. بیا چې په موږ پسې پړوسیان ټول راووتل، دروازه یې وټکوله چې ما ته ته راشه، ښکته جهانګیر لګېدل دی. زه څنګه په دیوال ورکاره شم، زه بېهوشه شوم، واپس راوغورځېدم. دې سره بیا دوست ښځه کېناستله په لکنه. زه